انما بشک خبر ادا د بلنه دا یؤخرهم مونږه مهلت ورکو دوی ته الله ونه خبر ده خو مونږه د مهلت چې ورکو لیومن د اغورز د پاره تشخصو چې غړیدلی به پاتې شي مونږ خپل ژبه کوی چې ټغه براوزی نیغه براوزی فيه باغی کې الابصار استرګي سړی باندې کله ډېر hebat راشي یا سړی باندې ډېر زور راشي استرګي داسې راوزی مهتعين منډه به وهي مقنعي او چتکړي بي رؤوسهم سرون خپل لا يرتدوا چې نه واپس کیږي الیهم دوی طرف ته طرفهم نظرونه د دوی وافئدتهم او زونه بد دوی هوا الوتی بوي زو به الوتی وي بخاری شریف کې حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمایل چې قیامت پورې د خلک بربندي او بغیر د ختنې نه را پڅولې وشي نو عائشہ وختونه وکړه چې یا رسول الله د خلک یو بل ته ګوري او دا کوئی دی بربندي یو بل ته ګوري ځکه چې زنانه بوي سړی بوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا بداسي کیفیت چې څوک به بل چا نه خبر نه وي ایدا بدا اندازم نه لګيږي چې دا بربند یا زبربند دی ناغه طرف ته اشاره ده وافئدتهم هوا او زونه بد دوی الوتی وی د يرنا وانذر او تير ورك الناس خلقتا يوم اغي ورذي ياتيهم جراب شدوي یعنی راب شي په دوی باندې العذاب وعذاب فيقول بيبد اوي الذين اغكسان ظلموا جي ظالمانو ظلم کړو ربنا اے رب زمونږه اخرنا مهلت را کی مونږه ته الى اجل قريب ترنټي نږدې پوري نجيب مونږه قبول کو دعوتک بلن دستا مونږه ته لګ مهلت را کا مونږه بستا خبر اومنو ونتبع الرسل او مونږ په پیرو کو د پیغمبرانو اولم تکونو آیا نو تاسو اقسمتم چې قسمونه به مخړل من قبل دین وړاندې چې مالکم نشتاس د پاره من زوال تاسو قسمونه خړل چې زموږ دولت او د دنیا او زموږ د حیثیت به ختمي گینا څنګه شو اوس سوره حج آیت نمبر 2 کې د قیامت ډیر شدید ترین منظر الله تعالی پیش کړی دی سوره حج آیت نمبر 2 اسه نورن باخر سپارو کې نور هم ده چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابيه سوره عبس کې الله تعالی فرمایي وسکنتم او سیدلی وای تاسو فی مساکن پکورونو الذين اغو کې ظلمو چې ظلم کړو انفسهم خپل ځانونو سره یعنی تاسو سیدلی وای د اغو خلق پکورونو کې چې اغو ظلم کړو په خپل ځانونو باندې هغه نم تاسو سبق نو واغسته اغه خو خلق شي او به تاسو دې تر ورسېدین هغه نم سبق نو واغسته وتبینا افکر کړي شی ولکم تاسو د پاره کیف چې څنګه فعلنا موږ سلوک کړو بهم اغه سره وضربنا موږ بیان کړی دي لكم الامثال تاسو ته مثالونه یعنی ما خو کوم نه کړی ما خو د مخکینی قومونو دا کیسې بار تاسو ته بیان کړی او مې ویلي دا دې د پاره ویلي چې غینه سبق واخلي تاسو هغه شان کارونه ونه کوي لکه د لوط علی السلام کیسه بیان شو دا شدید ترین سزا ملاو شو او دا موږ واور د پیپوي شو دی باوجود موږ به د لوط علی السلام د قوم په شان عمل کوو نو الله به موږ کرانګي موږ ته نه وایي بیا یا د شعیب علی السلام قوم یا د هود علی السلام قوم چې تل کې تاسو زیاته او کمه مکوي مونږ بیا کوو یا تاسو حرام مخوري مونږ بیا خورو نو الله به دا خبره مونږ سره کوي بل بچا سره کوي الله دې مونږ بچ کړي دې سخت خبره نه وقد پتا کی سره مکرو هغه چل کړو مکرهم مکر خپل وعند الله او الله تعالی سره بشک دوی هم خپل چلونه کوي والله سره هم مکرهم چل د دوی دې یعنی تدبیر دې دوی د نیولو وان کان او کچری وی مکرهم چلونه د دوی لتزولا چې او بخزیږي منه د اغینا الجبال غرونا یعنی ود دوی چلونه دومره غټ چې غرونه به خوځول خدای الله په مخ کې خوایس نه و الله تعالی چې نه کمی وای دا غي چلونه فلا تحسبن الله بس خیال مکو الله تعالی باندې مخلف وعده چې کني خلاف کوونکې د وعده د خپل رسول او خپل پیغمبرانو سره کما وعده چې کړی او پوره کوي ان الله بشک الله تعالی عزیز ذو ور ذو انتقام خوند بدلې ده یوم پکم اورت تبدلو چې بدل وشي الارض د ازمکا غیر الارض د بل ازمکی والسماوات واسماننا وبرزوا او خرب شي لله الله تعالی د بار الواحد القهار چې هغه یو ده او غالب ده وتر المجرمین او وګورته مجرمانان یوم اذن په دغه ورځ مقرنین چې هغه تړلی شي وی فل اسفات په زنجیرونو کې سرابیلهم د دوی خطونه به قمیصونه به د دوی من قطران د تارکول نبوي تارکول چې کله ګرم شي داغه اندازه تاسو وګورئ وتغشا او پټبوي وجوههم مخند اغوي النار اور پټکړي بوي مخند اغوي اور ليجزي الله دې لپاره چې بدل ورکي الله تعالی
کل نفس هر یو کس ته ما د هغه عمل کسبت چې هغه کړی وي ان الله بشکل تعالی سریع الحساب زر حساب غستون کړي هاذا دا ان دا قران بلاغ دا پیغام ده للناس خلق د پاره ولينذروا او د پاره چې ير اور کړل شي به په دې ذریعہ سره وليعلموا او د پاره چې پوها کړل شي خلق انما چې بشک خبره ده د بلنه ده هو چې هغه الہ معبود دی واحد یو وليذكر او د پاره چې نصيحت اصل کی اولل الالباب د عقل خواندان الرحمن الرحیم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سورة حجر دا هم مکی سورت ته سورة ابراهيم سره متصل نازل شوه ده او دې کې هم مضمون هم اومغه ده تنبیه ده پکې د دعوت انکار په بنیاد باندې او نصیحت هم ده پکې او دمکی آمیز آیتونه هم دي اغه نه منون کو خلقو لپاره مضمون تقریبا اومغه یو ده الف لام را تلک دا آیات الكتاب آیاتنا دا کتاب دی وقرآن او دا قرآن دی مبین خکارا ربما دیر واری یا دیر زلا یودو ارزو بکی ارمان بکی الذین اغکسان کفرو چی کافر دی لو کانو مسلمین چی کاش شوی دی مسلمانان لگا چی جہنم تلار چی بیا خلطن واپس ردل نہیں دتا زرهم پریک ددوی یا کلو چی خوراکو کی پا دنیا کی ويتمتعوا او فائدہ واخلي ويلههم العمل او بغفلت کی واچي دوی يلههم لکه څنګه چې په سوره تکاثر کې الله فرمای الهاکم التکاثر غفلت کی اچولي تاسو دیروالی د مال نو همدا غرانګي دوی غفلت کی اچولي دي العمل او امیدونو امید نور امید تمرا دا زیاتوا فسوف يعلمون بس دې زرد چې دوی به پوي شي وما اهلكنا او ندي هلكري مونغا من قريه هيث يوكل الا مگر ولها وہ اغه پارا کتاب یو لک یو مقرر وقت معلوم ما تسبقو نشي مخي کدل من امه هيث يو امت اجلها د خپل نټینا وما يستاخرون او نه غیر استفاد کی دی شي وقالوا اولدي كافر يا ايها الذي اغسليا نزل جنازل شوه دے علیہ باغ باندې الذکر دا قران انک بشکت لمجنون لونی نعوذ بالله مخامخ به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دا خاص خبره باغ مکی کې شوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا او فرمایل چې هغه وخت لري نه دی چې د قیصر او د کسرا هغه کنګونه بمګه پلاس کی وی دغه تختونه دغه دولتونه بستاسو پلاس کی بیا به تقسیموي نو دا کافر ور پر خاندل چې دا وګړه جامع کپڑے مومي نه او خبره کوي دا لکه نن سبا سړی را پاسي وغه او وایي چې د روس او د امریکا او د انګلند چې کوم دي دا وستاسو د خپل لاندې نو دا ظاهره خبره لو نه او دې خو دې نه خبر نه و چې دا پیغمبر دی او د الله ملګرتیا ده او خبرو خو انکار کو لو ما تاتینا ولتن راوړې دوی ته دوی وایي بالملائکه فرشتي بالملائکه فرشتہ ان كنت کیت من الصادقین درشتنا ما ننزل الملائکه دوی ته جواب کې وایا ما ننزلو چې نازلو مونږه الملائکه فرشتہ الا مگر نازلوي بالحق بحق سرا وما كانوا او نو دوی اذن په دې وخت کې منذرین مهلت مندون کې دا خو دې غلطي معنی وا خبره باندې سړی پويږي نه ما ننزل الملائکه الا بالحق وما كانوا اذا منذرین مونږه نازلو فرشتہ مگر په وخت کې چې مونږه فیصله وکړو د عذاب او چې کله نازل کو فرشتہ بیا به مهلت نور کو نو دا فرشتہ راستل د دې لپاره فائدہ نه کوي نقصان کوي دې لپاره ان نحنو بشکمغه نزلنا نازل کړه دې الذکر ذکر ان دا قران وانه بشکمغه له دې قران لپاره لحافظون حفاظت کوونکي هم یو ولقد بتحقیق سرا ارسلنا مونږه لګلی دي من قبل کتان وړاندې فی شیع الاولین په امتونو مخکینه یو کې پیغمبران وما یاتیهم او نبرات لدویتا من رسول ایثیو پیغمبر نبرات لدویتا ایثیو پیغمبر الا مگر کانو بدوی به هغه پوری یستهزئون چټو کې به کولی کذالک هم دا غرنګي نسلکه مونږ اچو فی قلوب المجرمین پزړو د ګناګارو کې لا یؤمنون چې دوی ایمان نه وروړي به باغ باندې وقد په تحقیق سره خلق تیر شوی دا سنت الاولین کې صد مخکینو یعنی طریقه د مخکینو څنګه چې مخکې قومونو سره